د هواګانو شاهسوار چې دبدبه د دشمن زړونه لړزوي. جیب تندر دشمن حیران او پریشان کړو. د هواګانو شاهسوار چې دبدبه د دښمن زړونه لړزوي. د چا توندي او تیزي چې څوک تښتېدو ته نه پرېږدي. د چا حمله چې سمدستي ده او د هوایي حدودو لاجوابه ساتنه کوي. جی زه خبره کوم د جوائنٹ فائټر چې د JF-17 تندر په نوم یادېږي. د پاکستان هوایي ځواک دا جنگي الوتکه په میدان کې د پرمختګ نښه ګرځېدلې ده. د اواز د رفتار نه 1.6 چنده سیوا د بجلی د پړق غوندې الوتونکي د دې هوایي شاهکار منصوبي آغاز د 90 په لسیزه کې شوی و. د پاکستان ایرفورس دا مهمه جنگي ستن 1975 فی غنټې په رفتار سره د پرواز صلاحیت لري. په دې جنگي الوتکه کې کوم انجن لګېدلی دی، د دې په رډار سیستم کې څه خاصیت دی او په دې کې نور داسې څه دي چې دنیا ورته ګوته په خوله ده، دا هر څه به تاسو سره نن شریکو په دې وړه شانتې ویډیو کې. زه یم ظهیر یوسفزی او تاسو ګورئ RFI پښتو. او که تاسو په دې چینل نوي یئ نو دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او دغه د ګینګړي بټن ووهئ. JF-17 منصوبات د 90 په لسیزه کې د پاکستان ایروناټیکل کمپلیکس او د چین چنګډو ایرکرافټ انډسټري کارپوریشن په شریکه شروع کړې وه چې مقصد یې یوه داسې جنګي الوتکه تیارول و کوم چې د جدید جنگي ضرورتونو عین مطابق وي. JF-17 تندر روسي شکل RD-93 انجن په مرسته چلیږي، په کومه کې چې د وخت تېرېدو سره سره جدت هم راوستی شوی دی. د دې جنگي الوتکې حد 1352 کیلومتره دی. یعنی د دښمن الوتکه که چېرته د دې په نظرونو کې راغله نو بچ کېدی ډېر ګران دی. په دې کې لګېدلی میزایل په هوا کې او د هوا نه په ځمکه باندې خپل هدفونه تباه کولو پوره صلاحیت لري. د دې ګایډډ بمونه د دښمن ځایونه د سترګې په رپ کې د خاورو سره خاورې کولی شي. د دې 23 ملي میټر 2 بیرل توپونه مخامخ راتلونکي هدف زرې زرې کولی شي. JF-17 تندر بلاک 3 کې لګېدلي جدید الکترونیک اسکین شوي رډارونه د دښمن حرکت نه ځان خبر ساتلو سره سره د ریډار نه ځان په بچ ساتلو کې هم مرسته کوي. د دې ویانیک سیستم انټیلیجنس د انټیلیجنس معلومات له لارې د دښمن الوتکې نیولو او تباه کولو کې وخت نه اخلي. JF-17 تندر جنگي خصوصیت لرلو سره په ډېر کم خرچ تیاریږي. د مغربي الوتکو په مقابله کې د دې قیمت ډېر کم دی، کوم چې محدودو دفاعي بجټ لرونکي هیوادونو دپاره هم زړه راښکونکی اپشن دی. نایجیریا او میانمار دا اخیستې ده. حال دا چې آذربایجان، بنګلادیش او نور هیوادونه هم د دې په اخیستو کې ډېره دلچسپي اخیستې ده. JF-17 تندر د پاکستان د هوایي ځواک لپاره د لوبې بدلولو منصوبه ده. د کم لګښت څو اړخیزه او پرمختللې ټکنالوژۍ سره یو ځای دا د پاکستان د دفاعي توان د پیاوړتیا سبب دی. د خپل سرعت ځواک او پرمختللې ټکنالوژۍ له امله دا د دښمن لپاره د ویرې نښه ده. دا جهاز په هوا کې د پاکستان د دفاع د ملا تیر دی. دښمن که په ځمکه وي او که په هوا کې د دې نه لرې نه دی او دا د دښمن ارمانونه د خاورو سره خاورې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ د ابدي دوستۍ دغه الوتنه د JF-17 تندر په بڼه د نړۍ لپاره یو مثال دی. JF-17 تندر په 2003 کې د ازمایشي پرواز په دوران کې د خپل جنگي وړتیا له مخې د دفاع کارپوهانو د پاملرنې مرکز جوړ شو. په 2007 کې دا د پاکستان په هوایي ځواک جنگي ډلې برخه جوړه شوه. د سعودي عربستان په وروستي مشق کې په سپیرز اف وکټري 2025 کې JF-17 تندر غیر معمولی عملیاتي وړتیاوې ښودلې. د پاکستان هوایي ځواک هم د خپل IL-78 ټینکر له لارې
له هوا څخه هوا ته د تیلو وړل د پاکستانی پیلټانو د خوداداد صلاحیتونو څرګندونه هم ده. په مشق کې ګډون کوونکي هیوادونو امریکا، انګلستان، فرانس، یونان، قطر، متحده عرب امارات، بحرین او د کوربا سعودي عربستان هوایي ځواک هم د JF-17 تندر بلاک 3 د سترو هوایي مهارتونو ستاینه کړې ده. JF-17 تندر یوازې یو الوتکه نه ده بلکې یوه د خود انحصاري پرواز دی. دا د دښمن دپاره یو لوی ناقابل شکست مخالف دی. دا د ځمکې څخه په اسمان کې د برترۍ لپاره الوتنه کوي. دا مهمه نه ده چې دښمن د شمیر له پلوه څومره لوړ او د طاقت په نشه کې ډوب وي. جیب تندر ویرونکې آواز د دښمن ساه بندولو لپاره کافي دی.